د جرګې غړي د پاکستان له لوري پر کونړ ولایت وروستي برید ته په اشاره وایي چې پاکستان د دوه مخي پالیسۍ له مخې پر افغان خاوره تل بریدونه کوي او که حکومت په یاده برخه کې جدي اقدام نه کوي ولس ته د اجازه ورکړي. په ورته مهال د ولسي جرګې او شمېر نور غړي بیا پر ولسي جرګې نیوکه کوي چې د پاکستان له لوري د ترسره شوي برید په غبرګون کې چوپ پاتې دي او باید د افغان حکومت د یاد برید په تړاو جدي اقدام وکړي. د کونړ ولایت محلي ادارې معلوماتو له مخې پاکستاني پوځیانو غوښتل د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرښه پوځي تاسیسات جوړ کړي چې دغه کار د عامو خلکو له غبرګون سره مخ شو او د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوی کړی دی. د یادې پیښې له امله د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره جګړه وشوه. د ولسي جرګې او شمېر غړي له حکومت غوښتنه کوي که پاکستان ته غږ متونکی ځواب نشي ورکولی ولس ته د اجازه ورکړي چې پر وړاندې ودرېږي. پاکستان یو مکاره سیاست لري که د صلح په میدان کې صلح بایلي نو بیا جنگ ته شروع کوي او دا هیڅکله زموږ دوست کېدی نشي. موږ د حکومت او نړیوالو نه اول د نړیوالو نه غواړو چې زموږ کلک ملاتړ وکړي او په پاکستان فشار راوړي او بیا هم د حکومت نه غوښتنه دا ده چې که د دوی وس نه رسېږي په ولسونو دې غږ وکړي. ولس مجاهد ولس دی د خپلې خاورې او د خپل تمامیت ارضي نه په کلکه دفاع کولی شي او موږ حاضره یو چې دفاع وکړو. شپون وایي چې پاکستان د دوه مخي پالیسۍ له مخې پر افغان خاوره تل بریدونه کوي او که حکومت په یاده برخه کې جدي اقدام نه کوي ولس ته د اجازه ورکړي. په ورته مهال د ولسي جرګې بله غړې واګما ساپۍ بیا د ولسي جرګې عمومي غونډې پر مهال نیوکه کوي چې د وکیلانو شخصي ستونزو لپاره په نیمه شپه هم بیړنۍ ناستې کیږي خو د پاکستان له لوري پر افغان خاورې بریدونو په تړاو ولسي جرګه چوپ پاتې ده. چې هغه ورځې په نیمه شپه د جلسه نیولې وه اوس تاسو هیڅ ونه کړه. حد اقل دا خو کولی شولو چې یو هیات هم تعین کړی وی موږ بیرون ته وتي وی په دې یوه اعلامیه لیکلې وی او دې ته الارت هم راوړي وی دا عمل هم د پاکستان غندلی وی. ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې پر مهال پر کونړ د برید په غبرګون کې اعلامیه خپره کړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې د پاکستان له لوري د ورته بریدونو مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي.